خبر له محتاج او خیرات غوښتلو خلاصیږو دا چې څنګه مطلب تر پای را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. بدبختانه زموږ هیواد د تولیداتو له کبله نهایت کمزوری دی او هر څه له نورو هیوادونو واردوو. حتی د عادي ماسک او کیټونو لپاره هم نړیوالو ته سوال کوو او یا یې په لوړ نرخ اخلو او بیا چې کله راوړل شي هغه هم چور شي او ډاکټران مو د دې توکو له کمښت سره مخ دي. عوام خلک خو بیخي ترې بې برخې دي. همدا اوس یو عادي ماسک 120 افغانۍ قیمت لري او هغه هم ډېر کم پیدا کیږي. اوس زیاتره هیوادونه د ځان لپاره تولیدات کوي، ډېرې توکي نه صادروي او که صادرې هم کړي ډېر په لوړ قیمت. خو تازه یو ښه خبر دا دی چې په کابل کې د کورونا مخنیوي لپاره د ماسکونو او محافظاتي کالیو د تولید لومړۍ فابریکې په کار پیل وکړ. د عامې روغتیا وزیر پیروز الدین فیروز د دغې فابریکې پرانسته وکړه چې د عامې روغتیا وزارت په ملاتړ د خصوصي سکتور لخوا جوړه شوې ده. دا په کابل کې د ماسکونو او محافظاتي کالیو د تولید لومړۍ فابریکه ده چې هره ورځ به 10,000 محافظاتي کیټونه تولیدوي. د عامې روغتیا د وزیر په وینا دا فابریکه د سپیډ هولوګرام شرکت په مرسته رامنځته شوې او د هر محافظاتي کیټ قراردادي بیه یې $15 ده. په داسې حال کې چې په نړیوال بازار کې د ورته کیفیت محافظاتي کیټونو بیه $80 ده. د عامې روغتیا وزیر وایي افغانستان اوس مهال له 1 میلیون څخه ډیر محافظاتي کیټونو ته اړتیا لري چې د دې فابریکې په تولیداتو سره به ټول هیواد کې شاوخوا $50 میلیونه وسپموي. ښاغلي پیروز د فابریکې د پرانستې پر مهال وویل د نړۍ په بازارونو کې د محافظاتي کیټونو او ماسکونو ډیریدونکي نرخ په پام کې نیولو سره د دې فابریکې رامنځته کول به افغانستان سره د محافظاتي کڅوړو په چمتو کولو کې خورا مرسته وکړي. د پیروز په وینا په کورونا اخته هیوادونو کې شاوخوا 10 سلنه روغتیايي کارکوونکي په کووډ-19 اخته دي. نو د طبي کارمندانو د ساتنې لپاره باید جدي ګامونه واخیستل شي. د یادولو ده چې له دې وړاندې پر روغتیا وزارت نیوکه وه چې د کورونا تداوي کوونکو ډاکټرانو او کارمندانو لپاره اړین وسایل لکه ماسکونه، دستکشې، حفاظتي کیټونه او داسې نور توکي نه لري. په هر حال دا یو ښه اقدام ده، په سوال ژرندې نه چلیږي او موږ ټول باید لاس په کار شو او هیله مو ده چې ډاکټرانو ته اړین توکي ورسیږي او دا هر څه نمایشي نه وي. یو متخصص ډاکټر د 2.5 لسیزو زده کړو او سختیو ګاللو وروسته دې ځای ته رسیږي او موږ ته دا د زغملو نه ده چې د چارواکو د غلاو او بې کیفیتۍ له امله د دوی ژوند په خطر کې شي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.